أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موسى درسم شروع ببارد خوینو کې تقریبا ودته ویل شو حیا او صدق رشته. نن بدریم خو باندې خبره کیږي، خو طریقه بدای شي 2 ورځې به درس ویل کیږي او رزاغه زګه ټول مرغله ورکړي شي نو به درس پاتې کیږي. دریم خو دا معنا میدان د جنگ لا داخلي دل پراستی او رشته باندې څه مطلب؟ زمونږ الله به سړی جنت له داخلي خو به دې صفت باندې چې دا به میدان د جنگ له ور داخليږي وردانګي به لیکن ډېر په میړانه لکه تیر د سیرت درس کې دا ویل شوی و. زید بن حارثه، جعفر الطيار، عبد الله بن رواحه، ثابت البدري، خالد بن ولید، حمزه رضی الله عنه، خبیب د مصعب دوی چې کوم قرباني میړانه ورکړه. نن په دریم خوې کې خبره کیږي کدا خو چرته به انسان کې موجود شي زمونږ الله بدا پم دی باندې جنت ته داخل کې او کدا په دې کې موجود نشو ګور سره توانی دي د الله نبی بزکه ویلې وکړه چې انسان په بدن باندې د جهاد د وجنه سکم کندو منډو نه جوړ شوی عیب دا که سبب الله مخې له ودرېږي نقصانی به ودرېږي عیب جن. او رسول الله فرمایي چې کله انسان بالفعل په جهاد کې برخه وانه لیو د قشن د ارمانو کې چې ز لاړوي د دشمن مقابله مې کړې وې د انسان کې چرته مړ شي د سره د منافقت په باغ شمانه لاړو او دا خطرناکه خبره ده او سخته د شي عادي غنل پکار نه دي ځکه زموږ محمد رسول الله خبره ده د زموږ ایمان او یقین دی او دې ته ویل چې زموږ دین نو دریم خوې په دې خوینه کې رسول الله فرمایي سړی جنت ته ور باندې داخليږي میدان د جنگ لا ور داخليدل او شجاعت او میړانه. امام رغب رحمت الله علیه عالم دی، هغه د شجاعت څخه ډېر اقسام دي. یو شجاعت سبوعیه حیواني وېدا د شجاعت دی لکه یو سړی وړاندې شي استب د پاره د دې چې غضب ور باندې راغلی دی او غصه وسه سړی. دویمه حیواني شجاعت دی چې سړی جګړه په دینت باندې کوي چې لکه د خوراک لسنګ ځان ورسول کزما مخالفت یې به زم مقابله کوم او جوز دې زیات ځان ورسول. او بل شجاعت جهادي دی، یو سړی جګړه کوي مقصد دې انسان باندې جګړه کې صرف دفاع د اسلام د دین نه چې لکه دې انسانانو د اسلام بچ راخصه ده د دومره دوله کمزوري معلوم شوی دی چې زماغونه بچي اسلام لري او زړه در میدان نه کوم دا نقصان دی. قران او سنت چې کله انسان مطالعه کوي تقریبا و آیتونه یولس حدیث او شپږ اثار اته په دې کې موجود دي. اجد شجاعت بعضی واقعات علي بن ابي طالب له ورځ وچوي ویلې چې کله د اسونه په یو بل باندې په میدان د جنگ کې حمله وکړي ګډ وډ نو مونږ ګورو ته تب کوم ځای کې به پرولاړ وي دغه د دشمن قواوی دی او دغه د نور او د دې دوړو د اسونه او د قشن د جبهه یو بل کې نه وته سخت جګړه شروع شو. نو کوم د علي بن ابي طالب په شګر شنو کوم ځای به ګورو هغه ورته ویل حيث ترکتمونی وی چې کله ټول ملګری په یو طرف باندې لاړو یو ځای کې سخت جګړه شروع وته پوښي چې علي د قضا کې پروت دی او دې ځای کې دشمن سره لاندې وته معنا ده چې زما په طبيعت کې به دا خبر نه شي میدان نه ځخته شم وزري به ورسته شم. دې صفات چې په انسان کې موجود شي الله به جنت لبوسي. دا جنت د څه لامده خور خیرات نه لري هر سړی بس رامنډه کې او خانک ډک کیږي. رسول الله فرمایي د تور د سور لاندې د تور د سوري په ماته دغه نه بروسه به دل اوردانګي دې زلو به ورځي
سعد بن ابي وقاص فرمای د حمزه رضی الله عنه مبارکي وې د محمد رسول الله مخکې دا و جګړه کول او دا خبره به دشمن له کوله شو انا اسد الله عز الله زمریم په میدان د جنگ کې چې وسړی د زمری لقب ځان لوري کینو یقینا چې دا به زمری او څنګه جګړه ماري او ډیر بهترین شهید د ټول شهیدانو سردار د سیرت بدر شه هغه واقع ذکر شوی و وګونه ته کټو پوزا شونډې خاص اندام حتی د زړه ته استری شو باغې باندې به خپل لګیدلې و انس بن مالک فرمای تقریبا 2 کال پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روانه وي چې راځي په شوي سبب جوړاش او کله چې جنازه دې ملګرو کول نو لس کسان سره پیدا کیو کو جنازه به وکړه لیکن دومره فقیر شکل دا کفن کې تا وی کسر پټ کینو دا په پاتې کېږي او کې چیرته پټي سر پاتې کېږي رسول الله ملګرو لوي ویلې دا سر په پټ کې او د کو باندې ورته الاسخر سرګړې واشوي سفر رضی الله روانه و د حمزه صاحب خور زبیر رضی الله عنه ویل چې دا رسول الله ترور زوی چې دا مور دې معنا کاغه چې زما خله وراله منو په دې بوکس باندې چې بری سینې کې ول وړاندې غرزولم دې مور می عبقری زنانه و و ما ورته ویل چې رسول الله معنا کړی وی څه قرار و درې دا چې د الله نبی معنا کړی نو وسو درېګم خو زه په دینت باندې را لمه چې زما دوه صدرونه مې راوړي دي ورور مې شي شویره چې هغه به تاو نګور رسول الله وړاندې به حمزه ګرځیدو او ویل شو انا صد الله عز الله زمریم خو به رسول الله د شجاعت باره کې دا راځي چې کړه دشمنان ونیو وجلې ډیر په میدان باندې اقشیرونه ویل چې فلست اباله نا اقتل مسلما على اي شق كان لله في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبالغ في اوصال الشلم ممزعي ویس پروا مې نشتا چې نن زما د دمونه ټوټه کوي زه د الله په دین باندې قرباني کیږم چې قیامت کې زما ته پوښتنه کوي زما د بدن براجم شو د الله مخې له بودريږي 50 ورځې تقریبا دا به پاس پرې کجوري کې ځوړاندو عمر ابن امیہ الزمری به را خلاص کې او زما کې تیر کې به نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مکه کې او ابو جهل هغه بر سره وی شو سره په مات حمزه رضی الله عنه زنانه ویلې به سره اوراري وجل وی سره غیر سر سری ول ابو جهل سره په مات کې وزن د محمد په دین باندې ایمان راوړو د دشمن مخ کې دا خبره کوله د قوی ملک او لوی قومندان او مخاورج جرګمارا ظالم انسان چې دا خبره ونه مني به سزا ورکړي او دشي الفاظ وسړي وي د الله د رضا لپاره نو دشي انسان بل جنت ته داخلي د دین د اسلام چر د دې دین نه د غیرت دین دی اسلام چې سړی مطالعه کې اول نه خراب وره امام زاهبی رحمت الله علیه د حمزه سے مبارک فرمای الامام البطل حق امامه چې قهرمان دی الدرعام دامن زمری دی اسد الله الله زمری دی زمری ډیر نمونه دی یو پکې دا د خالد بن ولید بارک رضی به سیف الله د الله تورا فارس الاسلام د اسلام شاسوارو لیس المشاهد چې کوم ځای کې میدان د جنگ او د غیز مری السید عزتمند الامام الامیر الكبير قائد المجاهدين او دا به حنین کې موتغزه ګډه روشته کاروي وکړه 3000 مجاهدین و د دوله کې فوجونو مقابله له ورو دنګل او ایسه دشمن له ماته مرکړو بیرته مدینه له لامړل ټول شوخه کسان شهیدان شو فتح مکه کې ماجر او حنین کې او په دې جګړو کې ډېر خاص تجربه څنګه الله ورکړو دا جنگ دار شکار نه دی چې سړي ډېر وګدي سپینې جامې کړي او پړګي والے اوسترګي توري کړي او بس میدان د جنگ لبسي نه د خصوصي تجربه او قهرمانیت غواړي دا در بزرګي مزرګي شنه د جسمه او شغونه خله میدان لور شي بس دا بزرګ شه بدل تکي نه و رسول الله چې دا خالق ټاکلو د کمالو عراق شام دی ټول علاقه کې د برخه خصوا علي سے فرمای و چې کله میدان د جنگ جګړه سخت شو او دشمن به دشمن مقابل کې مخامخ شو من به کوشش دا کو چې محمد رسول الله په کوم ځای کې چې دغه خلزان ورور سوزان په بچ څه مطلب علي سے ماغه جلوی زمره هغه و چې موږ به کله دشمن سره مخامخ شو سینه بسینه او جنگ به ډیر سخت شو نو زموږ د هر ملګری به دا کوشش وکړي چې رسول الله خو له ورشم څنګه هغه ډیر تیز او سخت جنگ کوو چې لږ زره آرام مال حاصل شي دلیل به چې ګوره محمد رسول الله کې دا صفاتو چې کم سړی دا داغه د امتی دعوه کې دا صفات وګوره بزنګ پیدا کوي به الله جنت لبوشي
یو سړي برای ابن عازب له ویل چې ابا عماره د هنن بورز باندې تاسو تختیدلی وای هغه ویل نه زماري په الله باندې قسم چې محمد رسول الله تختیدلی نه خو موږ د جګړه مار قوم سره مخامخ شو چې وشتون کې و سړی به نه خغوانه کې به وشتو وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه په یوسفینا وکه باندې ابو سفیان بن الحارث بن المطلب هغه نیولې و او الله نبی راکته شو د قواز کولو چې ان النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب وی زنبی مدروغ نه مزه عبد المطلب بچي ما به د ملګری سپونه برابر کړه ګورا څلور زره کسان ورغه په کمین کې کینول او 2000 په یو جانب او 2000 په بر منځ کې درا و 2000 مجاهدین فراغ لخ لیکن هغه خلکو چې گزارونه پېشترو کړو د 2000 کسان په شاکر لیکن رسول الله وې د انسان وشدا او کې نه ځان رو ورزولان دي او په میدان باندې ودرېدو ملګرو لیدا وازنه ورکړي ان النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زره عبد المطلب بچي مو بده کې څوک دروغجن معنی غړي څوک نبی می دروغجن می مګاڼي ټول ملګری ورسره شول او رسول الله په میدان باندې ولاړو دلیل به دې باندې چې دا صفت په محمد رسول الله کې موجودو په کامله مالا انسان کې چې دا صفت موجود اسمه الله به جنت داخل کی علي سے فرمایي د وحد په ورځ باندې تقریبا اوی یعنی کسان شهیدان شو وما بده مړو کې رسول الله کته شهیدانو کی چې دا به کوم ځای کې د صحابه د ارملګری دا غو معجزه ټوټه شم خو رسول الله بچ وما چې وکړه رسول الله به موجود نه کې وما ځان سره ویل چې قسم په الله د الله نبی خو میدان د جنگ نه تک نه کوي خو کې دې چې زمنګ نسبه د بشوي د عقبه د بيد وجنه الله زمنګ دې من نه جکړي ګوره در محمد رسول الله بل کمال ذکر کی جنگ نه تکتا قران کې الله فرمایي چې کله میدان د جنگ کې وسړی تکته وږي بدی سړي باندې زمنګ د الله غضب دی مگر کچیر د تکتیک کوي یا یو بل مرچې نه ځان رسې ملګرو نه به خیره دا فرمایي وي د خپل توري د پوخ مات کې او په دې قوم باندې ډېره سخته قوي حمله وکړه تر دې پورې چې دوی مردا سکون اخلاص کړ وی چې ګورم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ماغه په یوځای کې د سخته جګړه کې واقع دي تو الحسر به د ملګری سره خوا کې دي او مصعب ابن شیبان نقل لغه خپل پلان نقل کوي وی مسلمانان چې د حنین په ورځ باندې کله مخامخ شو دشمن سره وی شهیدان شو څوک شهیدان شو وی عمر رضی الله عنه مخامخ شو وی غد رسول الله دا وکي دا وګینی ولې عباس بیلانه د شننی ولې او عباس بدا قوازونه کوي اين المهاجرون مهاجرين شرط دي اين اصحاب البقره اصحاب البقره شرط دي معنا د سوره بقره والا وچت اواز وکوي ویل چې هاذا رسول الله فاقبل الناس ورسول الله يقول ودا ټول خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی ویل چې خبردار ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وي مسلمانانو د خپل توري را وېستي او د رسول الله صلی الله علیه نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې الان اوس جګړه ګرمه شو دشمن بخلاشي کنه او مخه چې دشمن له ماته ورکړه د رسول الله ملګری میدان د جنگ د رسول الله صلی الله علیه پتا دی راتل دا صفه چې په انسان کې موجود شي څنګه الله به جنت لګوي د شي انسانان به جنت الله داخلي دا خو نه چې په من کې موجود شي الله به موږ داخل کی ځکه څنګه الله کار د عمل سره لري د انسان عمل چې درست نه الله مسره سره به برابر یو کې خبره ګډوډيږي علي سے فرمای عبد الله بن عباس وې د بدر رسول علي سے مقداد د ویل چې د استعمال لکه په سور شم سخت جګړه و د بدر رسول الله علي ویل انت راجل خير منك فارسا علي سے به ته چې پیدل جنگي کې وې دي کې ډېر خوند په نسبت سره دل چې په اسمانه سور شي علي سے ډېر رچته انسانو د جنگ په تکتیک باندې ډېر پویو لیکن ودا خبر هغه واره دی او نور دنه په اسمانه سور شو چې کله ودا غش راواقصو په دشمن باندې گزار کو د اس وګ ولګېدو اگر ټوپونه شروع کړوي چې علي سے تیرا پرې وته چې علي سے برا پرې وته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم حتى امسك على فيه رسول الله وخاندل تر دې پورې د خپل خلینو سے بند کړه خاندان لکه ملګری چې وخاندي او پویږي چې وسر باندې پوی نشي تعالی مانو چې پورته مخې جا علي صاحب له ډیره سخت غوسه وراره د توري راوي صبر مشرکان اور ودانګل تقریبا تکسانه به کې وجل او الله نبی له بیرغ ویل یا رسول الله کده دین ډیر لوی شرم لاره شیدلې اما زي اهل ما زکه تمل ویل چې پیدل وجنګي او ما ګور سم مخالفت ظاهري وکي هیڅ څه تاوان وش د علي صاحب قهرمانیت د عمرو بن دینار نقل لي دا فرمایش اشجع الناس الزبير
وې به د ټول انسانانو کې بهادر انسان چې زبیر او قهرمان شو علي شه باسل سمنه فوق الشجاع. عبد الله بن سنان الذي فرمایي وی علي شه مولد د غسر تور او د سخت جګړه کوله سل فخر نه وېدا وې تر دې پوری چې د توري دا تیرې طرف هم سي پوښ شو وی ویل چې وځه په خپل معذور شو کې ما خو نورم ګور میدان د جنگ لزان تیار کړو. او هشام ابن عروه فرمایي هغه نقل کې د پلار نه وی زبیر اخ انسان اولنې سړی چې تورې رسېد الله بدل لار کی شیطان یو आवाज وکړي چې رسول الله قیدی شو. کله کله دشمن نشي आवाज کوي شیطان چې لکه پلانې قومندان شهید د اصل کې شیطان د आवाज کړي. وی دی وخت کې ما د تور راوخسته زلاند طرف مو رسول الله د مکه په پورته طرف باندې خو ډیر تیز روانو زبیر رضی الله تعالی عنہ چې کړه رسول الله قال ورغه د الله نبی ورته له زبیر اول مال د اطلاع شو چې ته ونی ولې نو بس ما وی چې وزن شهیدو منه پرېدم چې ترڅو می دار اخلاص کړي نه وی فصلی علیه رسول الله ودعا له ولسیفه رسول الله ورته ډېر دعاګانې وکړلې او د قشان دي توري ډېر دعاګانې وکړي. ګوره دیګه د زبیر رضی الله عنه شجاعت چې امیر د جبهه هغه ونی ولې شو د څه ونی ولې چې لکه اوس تک ته پکار د څنګه قیدی شو څه بکو پورا قربانی باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسو څنګه څنګه الله د اهل د جنت وګرځو جنت په دې باندې چې ملګری د شهیدان شي ونی ولې شي مخله ورتل. یو ورځ زبیر رضی الله عنه د شړی سره میدان د جنگ لوته مبارزه کوله خو علي سي زبیر رضی الله عنه چې په اوچت شو د سړی لاندې کې او ایستي وشلو. نبی صلی الله علیه وسلم راغی فقبل ما بین عینیه زبیر له دا تندې درګ وړاندې کوي سترګو به منځ کې خپل کی او وقال به ورته ویل فداک عمي وخالي ويستند قربان شي زما ماما او دغه شان زما راتره دلیل به دې باندې چې دا رسول الله د ترور زوی منسمه د خاندان د انسان قربان شي. حماد بن سليمان نقل لي وې د زبیر رضی الله عنه بارک مال اطلاع خلق راکړه چې چا زبیر ردل و ان فی صدره امثال العيون من الطعن والرمي وې زبیر څخه چې کله د سینې اخلاص کړه لامبل وي یا به جامې بدلولې وې کوملګری چې زبیر سره په مجلس کې نه شو د شنه باندې چې وکاته وې دومره سورې ولکه د غوي سترګې کوتي کوتي ومنس چې ما ورمانه چې د الله سره خو زګه زګه وې دا. او طلحه بن عبید الله نقل لي وې سمعت موسی بن طلحه هغه بدا ویلي وې د احد په ورځ باندې طلحه رضی الله عنه تقریبا شکل زخمی شو څه د پاسه شل زخمونو هغه خوړلې و اتوي زخمه نو په دې زخمونو باندې رب العالمین دا سړی داخله جنت لور داخل کړه. ابي طلحه فرمای وې ورځ زما د مور له دې پلار می تذکرہ کوله لقد جرحت يوم احد وې زه د احد په ورځ باندې زخمی شوم په خپل بدن کې حتی د ریج به خاص اندام باندې مولګم تقریبا نه بشمار مې لګیدل و لیکن د میدان د جنگ نو ورسره شوی نه و. رسول الله ورته د الفاظ کو چې جنت تاسو نه واجب جنت دی وګټلو. زبیر رضی الله عنه د شړی سره مقابله کوله داغه د الله سره مات کې او سیم لوي دا سړی خلکو په ګو باندې روان کې زبیر شه مور په ځای کې وا چې د هغه د پښتنو کړ چې ولی د زبیر سره مقابله کړي به څه شیرونه ویلې چې زبیر تعالی څنګه معلومیږي. یو سره د علي رضی الله عنه خو نه ورته ویل شي علي زمون کور لغله راغلی و وې چې موږ لپاره نو خدای تر دې پر جسمانه زنانه په دې پوګه دا کم پیسې به واغیم وېستا علي شه ورته ویل تا ورته کاته و او ما ورته کاته وې قسم په الله کې چې د زبیر سبه دغه پر قربان غلو ورغلی وې او دغه زنانه و دغه د سامانونه اخلي سر زر وغیرہ هغه به چرته صبر کړي نه میزان په شهیدو لیکن هغه خلوص سره مقابله کوله دغه د زبیر سبه عظمت ذکر کې. د عمرو بن دینار نقل یو سړی راغی د مسجد پر خوا کې ودرېد وی ویلې چې اے د ستوانو خورونکو وېزه تاسو مقابله لچنه در کوم سړی بر ودرېږي طلحه صاحب راغی وی ویلې ودرېد یو سړی تاسو نه ودرېږي او کبه تاسو نه ودرېږي زه ګور ودرېږم د تیک تیجه نه کوجه لکه څه بکو وسه چې بری طرف باندې منډه والو لاړ شو. قران او سنت شکل انسان مطالعه کی و دې ټولو کې ودا خبره انسان لا معلومه شي شجاعت دا صفات چې په انسان کې موجود الله به جنت ته داخل کی او که بزری بغیر الاول به داخلي ګنو که داخلي ګم ډیر رسا. عبد الله بن عمر فرمایي وما رايت احدا اجود ولا انجد ولا اشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم و هیڅ ډیر سخی او ډیر کارا او ډیر بهادر معنی دې په نسبت سره محمد رسول الله علیه دیوبل سړي واقع ابن عون ذکر کوي وې دروم په علاقه کې جګړه و سپونه مونږ درې
زما په خوا کې وسړیو وې دلم کاته د نور خلکو لمه کاته دغه په رنگ د نور خلکو برنګون کې تغییر راغی او دې سړي په رنگ کې هیڅ تغییر رانغی وې دا کړی چې دشمنان رااله وې ما دا خبره معلوم کړه چې د امر یقینا ډېر بد دی د یو څه خلک چې سړی د مقابله له ورته هغه وشلو وې اسما په خوا کې وسړیو دوه مڼې ورسره د شلاس کاړه ولې راړه ولې لکه لوبه چې وسره کوله وې چې هغه ملګری شهید شو د مڼې کې ورغه پورته کې سړی وی وشتو دوی به سراوي سوي حلال بیرته راغی خپل مڼې د شاړه ولې راړه ولې وی به بل سړي سره مقابله وکړه بل سره اخر ته تعجب کړم چې دا سره کوم سړی دی د میدان ته جنگ لګوري د کیفیت لګوري لګو بادشاہ کې جناس او د بدلاس کې مڼې او شلو به وسره کوي وی ته پوښتنه کې چې من هاذا دا سړی څوک دی قال غول هاذا البطال وی دا د مجاهدینو قهرمان دی او هو وی دا ما معلومه کړه چې د جنت لتل هغه د اسانه مثلا د پټاس له خوا کې والو جو سل متر دي سمخ کې منډه کړي دا په میدان د جنگ کې واقع دی دا شي کیفیت باندې ناسه چې دا مړ په یو بل باندې شي اړې راړې او جګړم کوي او د شتا نشه حالات کې مناس وی دی قهرمان له چوي چې مش شجاع دا بهادری سره ویل چې شجاعت چې خلک یو پلان ډېر بهادر دی ډېر جګړه مار دی تکتیک باندې پويږي وی هغه مال جواب کوي صبر ساعتين یو ساعت د دشمن مقابله کې ټینګېدل دي چې هم دا یو ساعت ودرې دي او جګړه څنګه شروع شو مرمۍ وته دي مليونونه بس به ارڅ به ختمي به که جانب مقابل سره په لکونو پوجنه او ټنګونه او جازونه او ساسر هیڅ نه ستاب زړه شي چې ما هغه دواړه بس په میدان کې یو په یو سره واقع وي یو سات به صبرېږي صبر وکړي د شي بني چې دشمن ویلې چې راغله سره ستابه ملکونه دنګلي د شي انسان به جنت داخل ده به ګران کار دی زمونږ د الله په دمانه به غضب او لعنت دي د اسماء بنت یزید نه نقل له وېدا د يرموک د غزل لاړه د خلکو سره تقریبا وکسان یا تکسانه رومیانا وېدا د خیمه به تیر باندې وشیلی و زنانو دومره بهادر و او خالد بن ولید هم دغه خبره کوله خالد بن ولید فرمایي لقد رايتني وېدا موتي فورز باندې موتا غزا موتا ما به خپل لاس کې تقریبا اتتري و ماته کړې نه متر حدیث بخاری کې مرضی وسر د یمن هغه ترز ما به لاس کې ټینګه شو او علي شب خالد بن ولید دام فرمایي و ما ليله و ایت یو شپه نو چې زیر مال به راکړي شي په یو حلق باندې یا مال به دې کې د واده مسله برابر شي چې دا مال ډېر محترمه جلګه زوی دې شوی دی یا د واده وشو و په نسبت سره عقش پیره وجه په سنگر کې نه سم دشمن په مقابل کې پیره کوم د خپل ملګرو و دې کې چې کوم خوند قسم په الله د اغزوی په کې دوه باندې یا هغه واده چې پلار مال کوي باغی کې مال خوند نه حاصلې لکه دې کې چې کوم خوند به مال راکړي شوی دی او به دا خبره ذکر کړی دا چې هیڅ یو عمل او شاغله زدیر تمل ساتم رسول لا اله الا الله نه مال بډې رکنه و مگر سوا د دینه چې ما په دلاس کې تور او ډال او د سبا انتظار کو چې کله سبا ورشي صبر دشمن من ورودنګو قتل به دا فرمایي وی چې کله زمړ شوم وې تاسو ما اسلحه او اسو ګوري زما سره با اسلحه او تور به یو صغری به یو دا شمیلا دا ټول به راول بیت المال لورکه ایسره د بیت المال څخه حصہ وګرځوي د حسن بن عتیه نقل لې ورسول الله لخر ولګو چې پای کې ابن رواحه او خالد مو وکله چې سفینه د مشرکانو برابر شول اقبل رجل منه یو سړی را مخامخ شو دا غینا او د رسول الله مور پلار له کنزل وکړه وې د مسلمانانو کې یو سړی ورته ویل چې انا فلان ابن فلان و ام فلانه ز پلانې موسما مور پلانې د پلان پلانې د مال کنزل وکړه محمد رسول الله مکه وا وی هغه بیا کنزل شروع کړی د ورته به ویلې به هغه به وی تر دې پورې چې دا ور پسې شو هغه سړی د مشرکانو په دې منځ کې ورننه وته وی الته به گزارونه وکړه او هغه واله سخته دومره شجاعت او میړانه سره د رسول الله د مور او پلار مبارک چې زه د ژوندې مو د رسول الله د مور او پلار لکنزل کړي وی بعد دغه دشمنان بغیراله و دی راګر کې به د منځ کې به دیم شهید دی ابن ابي كثير نقل لي وی رسول الله چې کله زخمی شو شړی ورته ویل یا رسول الله ما د مقصد د مخ نړۍ لایق چې بدی باندې زخم راشي وی بیر امخله شو ویل یا معاشر الشباب څوک ما سره اراده د مرګ لري ملګری ویل منګه وی راځي چې اوس په شریکه باندې به دشمن تعرض شروع دلیل به دي چې صحابه د خلک نه و چې صرف خلود دا خبره کوي چې زما د مخ ډیر لایق سره د مخ نه بلکې میدان د جنگ له دانګل باز خلک دا وایي یاره وکاش کې پلاني بجې باندې زوي او زه شهید شوی او زه زخمی شوی د عمرو بن سعد نقل لي وی رسول الله مور پلار اغله قربان یاد کړی وي فداک ابي و امي ارمي سعد یو سړیو د مسلمانانو زنانه وچدا وی چې کله ویشته هغه خاندل دلی وی سعد دغه سړی به دغه ځمانه ویل چې کله ویشته رسول الله وخاندل ګوره یو کس به من کې وشل یو په هغه کې
چې په کوم ځمانه من کې دا زنانه لګیدل او په مکه ځای غوښتو او رسول الله دومره غیرتی لري چې دشمن د مسلمانانو د زنانه پورې خندا کړي او د مور پورې خندا وکړه فضحك رسول الله حتى نظرت الى نواجذه ورسول الله دومره خندا وکړه چې ماره هغه غاکونه وکاته ګوره پیغمبر علیه السلام دومره غیرتی و د دشمن د خندا انتقام نه پر خدای ما خصو تاسو ماره شهید په خندا کړی اوس خامخ حساب دي مردار باندې اوس خندا کومه دا دلیل لري خبره دی چې محمد رسول الله د دین او رسول الله د ټول د غیرت دینو وکله چې د احد ورشوا مشرکان د احد پر غر باندې وخاتون رسول الله سعد ویلي کته کا به ورته ویلي هغه یا رسول الله څنګه کته کوم زه یو قسم ولې فداک بي و امي اسماء مرفسنا قربان ویل د خپل بچی نه مې دا غشه راواخصو ګردنې نه چې یو مې پیوښته منډه کړه بیا مکه غشه مې باندې مې دا بلی وښته بیا مې بلی وښته وینې نتیجه دا شو چې ټول دشمنه وو تختل لاړل د جابر بن سمره نقل لې وسات سے په میدان د جنگ کې وشلیل وکاته ویغه بر پدې اوخ باندې ناسو د خپل اندر اوته وا وی فرماه بسهم پدې غش باندې وښته وی ګویا کې د سره بنه تراوی سره کتاب دا ګمان کو لکه سپلې دا یو طرفه هغه ویل اخ نو اولنې حق انسانو شاغه په دین د اسلام کې ویغه وښتل او سعد د سعد د توصیف ولي کوي سره د دینه چې د سعد صاحب نړۍ بهترین ملګری په دې ځای کې نورم وا وجدا وا چې په دې ځای کې د غیرت صفاتو او د غیرت صفات چې کله په انسان کې موجودي رب العالمین د انسان جنت ته ور داخلي تر دې پورې خلق بوله چې اشد الناس احمر قريش وابن كليبه وصاحب البغله وی په دې خلکو کې ډېر خطرناک خلک د درې دي ابن كليبه چې هغه مصعب ابن زبير او احمر قريش هغه عمر ابن عبيد الله او صاحب البغله شو هغه عباد ابن حسين او دا دومره اوچته او قوي سړي نو انسان کې چې کله د غیرت صفات موجود شو د انسان الله جنت له ور داخل کی اې دې به ډېر پیدې دي شجاعت علماء چې پیدې تدا ذکر کړي او دا چې دا دلیل په دې خبره باندې چې دې شړي په الله کې ګمان دی دویمه وېد د خپل صبر وېد اهل د صبر او د ایمان د په الله باندې او ټول خلق هغه د شجاع او بهادر انسان سره مینه کوي حتی تر دې پورې چې دشمن مسلمانینه کوي یعنی به غیرتی دشمن خو مې دی او په سختو ځینو کې د انسان د بهادری معلومیږي نو دلیل به دې معنی چې کله په انسان کې غیرت موجود شو په دین د اسلام په محمد رسول الله په قران باندې د سړی نه غیرت صادریږي او په دې باندې غیرت کې راځي او دې دفاع کوي د انسان چې مرشد رسول الله فرمایي الله به جنت ته داخلي په درې سوچ پېتو کې یو خویدا نه یو ورځ په دې باندې خبره کو دور ان شاء الله درس رب العالمین موږ ته یقیني غیرتین کې په اسلام باندې الله رب العزت موږ ته د قران سره بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.